د ښځو میاشتنی عادت تابو نه دی. په همدې شعار نورو ته عامه پوهاوی ورکوي. دی خورلڼې وایي دا چې په افغانستان کې د ښځو بدن تابو دی نو ښځینه مسایلو اړوند خبرې هم شرم ګڼل کیږي. هڅه یې د همدې فکر بدلول دي. قاعدگی تابو نیست، قاعدگی مریضی نیست. اول باید میاشتنی عادت تابو نه دی. میاشتنی عادت ناروغي نه ده. لومړی باید خپل ادبیات سم کړو. کله چې میاشتنی عادت کیږي مه وایئ چې ناروغه یم. دا د ښځو د بدن نارمل فیزیولوژیک حالت دی چې هره میاشت نجونې او ښځې ورسره مخامخ کیږي. مهمه دا ده چې په دې تړاو تابو او شرم ګڼل مات شي. اړتیا ده چې په دې برخه کې خپل پوهاوی ډیر کړو او بیا نورو سره هم شریک کړو. دختر چند روز بعد باید مریض د فکر بدلون او پوهې ځای ښوونځی ورنته مې دي چې له همدې ځایه د میاشتني عادت په تړاو ذهنونه روښانه شي. خو نیوکې دا دي چې ان درسي نصاب کې هم په تفصیل سره په دې تړاو ډیر څه د زده کړې لپاره نه دي لیکل شوي. اغیزه بیا پر همدغو زده کوونکو ده چې د بې خبرۍ په اوج کې د میاشتني عادت لومړۍ تجربه ورته ترخه تمامیږي. لکه د نرګس چې 3 کاله وړاندې خپله کیسه موږ ته کړې وه. فکر کوم 11 کلنه ومه، هیڅ ورباندې نه پوهېدم. په مکتب کې ومه، ناسته ومه، یو دفعې چې ولاړه سومه چې کله چې مې شاته پام سو پر چوکۍ باندې 3 نفرې کېناستو په مکتب کې چې مو ولیدله سور وو. مکتب په دوران کې یعنې ډېره راباندې سخته تېرېده. درس صنف په درس باندې به مې سر نه خلاصېده. ښایي د نرګس ترخه تجربه پر نورو انجونو هم تکرار شوي وي. یو لامل یې ښوونځیو کې د تشنابونو، پاکو اوبو او د میاشتني عادت لپاره د استعمال اړوند توکو نشت بلل کیږي. پایله د یونیسف په خبره دا ده چې میاشتني عادت کې 10 سلنه انجونې ښوونځیو ته نه ځي او 38 سلنه یې بیا له خپګان سره مخامخې وي. خو پوهنې وزارت ظاهرا د حالت بدلون ته ټټر وهلی. مکتب هر مدیر، هر معلم او معلمه مسئولیت او مکلفیت داري. اول دا چې موږ باید ټولو خویندو لوړو انجونو ته عامه آګاهي ورکو په دې اکله چې دوی ته وښیو چې دا عیب نه دی، دا مریضي نه ده. یعنې مریضي په دې معنا چې دا د دې د تشویش وړ نه ده، یو نورمال طبیعي حالت د ژوند دی او ټول باید دې ته آمادګي ونیسي. اوس هم موږ ډېر مکتبونه لرو متاسفانه چې که تشناب لري اوبه نه لري، که د اوبو زمینه سته تشناب نسته. او که موږ غواړو چې انجونې په مکتبو کې وساتو، دا زموږ وجداناً ایماناً وظیفه ده او باید عملي کو چې په هر مکتب کې خصوصا د انجونو په مکتب کې که موږ غواړو چې انجونې په مکتب کې وساتو، دوی ته تشنابونه جوړ کو او د اوبو زمینه ورته برابره کو. د رسمي شمېرو له مخې افغانستان کې 80 سلنه انجونې میاشتني عادت لپاره د استعمال وړ توکي یا پټ ته لاسرسی نه لري. د عامې روغتیا وزارت پر کورنیو غږ کوي چې میاشتني عادت کې د کور انجونو او ښځو روغتیا ته پام او ملاتړ یې وکړي. شازیه حیا، کابل.